د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له افغان کډوالو سره $10 میلیون مرسته اعلان کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ مشر روزا اوتنبایوا او په افغانستان کې د یونیسیار دفتر مسؤل عرفات جمال د ریاست الوزرا اداري مرستیال سره لیدنه ترسره کړې. ارګ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دې کتنه کې اوتنبایوا له ایرانه د افغان کډوالو راستنېدل د اندېښنې وړ بللي او له هغوی سره یې په همکارۍ او مرستې ټینګار کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې د امکاناتو کموالي سره به له کډوالو سره د ملګرو ملتونو مرستې دوام ولري. بلخوا افغانستان کې د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار مسؤل د یاد سازمان له لوري افغان کډوالو ته د $10 میلیون نغدي مرستې د ځانګړي کېدو خبر ورکړی دی. سهیل شاهین د جرمني له شارډافر سره د افغان کډوالو په اړه غږېدلی. دوحه کې د طالبانو حکومت سیاسي استازی سهیل شاهین د جرمني سفارت له شارډافر سره لیدنه ترسره کړې ده. د دې کتنې موخه د افغان کډوالو د وضعیت بیاکتنه، دوه اړخیزه همکاري ښه کول او په جرمني کې د افغان اتباعو د قونسلګرۍ چارو ته رسېدنه ښودل شوې ده. په دې کتنه کې دواړو خواو په جرمني کې میشتو افغانانو ته د قونسلګرۍ خدماتو د وړاندې کولو په اړه بحث کړی، خصوصا په هغو خدماتو چې د افغان کډوالو د ورځني او قانوني اړتیاوو د پوره کولو لپاره حیاتي دي. اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د بندیزونو پر ځای د نجونو ته فرصتونه برابر کړي. کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغاني نجونې د محدودیتونو پر ځای د ډیرو فرصتونو مستحقې دي. د اروپایي ټولنې دفتر زیاته کړې چې له خپلو شریکانو سره ګډ کار کوي څو ځوانو ښځو او نجونو ته د زده کړې، کار او پرمختګ اړین مهارتونه او ملاتړ برابر کړي او وکولی شي خپله ټولنه د روښانه راتلونکي په لور رهبري کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان نجونې اجازه نه لري چې له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې وکړي او یا هم په ځینو دولتي او شخصي ادارو کې کار وکړي. ټولګټو چارو وزارت له چین سره د ترانزیت، صادراتو او ریل پټلۍ پر پراختیا خبرې کړي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان نن سه شنبه پر ایکس پاڼه لیکلي چې د اوسپنې پټلۍ مرستیال محمد اسحاق زاده چین ته د خپل سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر پراختیا خبرې کړي دي. محمد اشرف حق شناس وایي د اوسپنې پټلۍ مرستیال او ملپلاوي د چین لانجو ستراتیژیک بندر څخه د کتنې پر مهال په بلخ ولایت کې د ورته بندر د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده. د ښاغلي حق شناس په خبره د دواړو اړخونو ترمنځ د توکو د لیږد رالېږد د اسانتیاو رامنځته کولو په تړاو هم هر اړخیزې خبرې شوي دي. د هرات خواب، هرتان، مزار شریف او اقینه ریل پټلۍ په افغانستان کې د مهمو ترانزیتي لارو څخه دي چې د توکو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لوبوي. له یوه بهرني شرکت سره د برېښنا د تولید په برخه کې هوکړه لاسلیک شوه. د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس د قرغیزستان او ازبکستان هیوادونو اړوند د صدف انرژي شرکت له رئیس علي شیر سره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دې هوکړې له مخې یاد شرکت په هیواد کې د برېښنا د تولید او د انجینرانو د ظرفیت لوړونې برخه کې پانګونه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس د دې هوکړه لیک د امضا پر مهال ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د برېښنا د تولید پروژو کې پانګونې ته ټول شرایط برابر شوي او دغه شرکت کولی شي چې په بشپړ ډاډ سره په دې برخه کې پانګونه وکړي. روزا اوتنبایوا ویلي چې افغانستان کې 60 سلنه ښځینه او 50 سلنه نارینه لوستي دي. کابل کې د کتاب فیسټیوال پرانیستي په مراسمو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا په هیواد کې د زده کړو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې یوازې 60 سلنه ښځې او 50 سلنه نارینه د لیک لوست وړتیا لري. هغې ویلي چې افغانستان د باسوادۍ د څرنګوالي په نړیوالو درجه بندیو کې خورا ټیټ مقام لري چې د تعصب وړ خبره ده. هغې ټینګار وکړ چې دا وضعیت یوازې د ښځو د حقونو نقص نه دی بلکې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی. د یونسکو د نوي ټاکل شوي تعریف له مخې یوازې د لوستلو او لیکلو وړتیا باسوادي نه ګڼل کیږي. د دوی په خبره لوستی یا باسواد هغه څوک ګڼل کیږي چې وکولی شي خپله پوهه او مهارتونه د ژوندانه د ښه والي او د ټولنیزې ونډې اخیستنې لپاره وکاروي. حماسي شاعر مطیع الله تراب ومړ. د پښتو ژبې نامتو شاعر مطیع الله تراب د قلبي سکتې له امله د خوست په یو روغتون کې د 54 کلونو په عمر ومړ. نوموړی که څه هم د ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ اوسیدونکی و خو د خپل عمر زیاته برخه یې
د هجرت په ټاټوبي کوزي پښتونخوا بډابېرې سدي سیمې او وروسته خوست ولایت کې تېره کړه. هغه تر 4م ټولګي زده کړې کړې وې خو د خوږې خنجرې ژورو لفظونو د حالاتو رڼې انځورګرۍ او ملي احساساتو په لرلو سره یې د ګڼ شمېر پښتنو په زړه کې ځای جوړ کړی و. د هغه شپږ شعري ټولګې چاپ شوي چې غبار پر هندارو، للمي ګلونه، د کاڼي اوبه، سپین بغاوت، زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم او تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون نومیږي. او همدا مهال مونږه د کلیو او بانډو لیوني په نوم هم یوه ټولګه چاپ ته آماده ده چې ننګرهار کې به د یوې خپرندې ټولنې لخوا چاپ شي. د ښاغلي توراب په مړینه بېلابېلو سیاسیونو، ادیبانو، شاعرانو، ملي لوبغاړو، د کرکټ مینوالو او ادب ذوقه خلکو ژوره خواشیني څرګنده کړې. د هغه جسد له کابل څخه د چورلکې په واسطه لومړی د ننګرهار اولګل لوبغالي ته انتقال شو چې جنازه کې زرګونه خلکو ګډون کړی و او وروسته د دوهمې جنازې لپاره خپلې سیمې ته انتقال شو چې مازدیګر ناوخته د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند د کوزبهار سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. ټرمپ پوتین ته د اوکراین جګړې ختمولو لپاره 50 ورځې مهلت ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ولادیمیر پوتین ته 50 ورځې وخت ورکړی چې په اوکراین کې د اوربند او جګړې ختمولو لپاره چمتو شي. ټرمپ خبرداری ورکړی که تر ټاکلې مودې وروسته هم کوم تړون ونه شي په روسیې به تعرفې نورې هم لوړې کړي. ټرمپ زیاته کړې چې د روسیې ترڅنګ به د هغه پر تجارتي ملګرو لکه چین، هند، ترکیې او بیلاروس هم تعرفې لوړې کړي او په دې ډول به د روسیې اقتصادي ځواک اوبه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې نوموړی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له شپږمې اړیکې وروسته ناهیلی ښکاري. پوتین غواړي چې پر اوکراین کې د پخوا غوندې اثر رسوخ ولري او د یاد هېواد نیول شوي سیمې روسیې ته بیرته پاتې شي. زیلینسکي د اوکراین لپاره نوې صدراعظمه وټاکله. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یولیا سویریدینکو یې د نوې صدراعظمې په توګه ټاکلی. دغه 29 کلنه میرمن اقتصاد پوهه ده او له دې وړاندې له واشنګټن سره د منرالونو پر سر د مهمو خبرو مشري کړې ده. زیلینسکي دغه راز وړاندیز وکړ چې اوسنی صدر اعظم دینیس شمهال دی د دفاع وزیر شي په وینا یې چې هغه د دفاع وزارت لپاره لازم مهارتونه لري. دا اقدام بیا د یو سیاسي بدلون نښه ده په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه له روسیې سره لا هم روانه ده. رویټرز د راپور له مخې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدینو له مالي مرستو څخه تمویلیږي څو خپل پوځ، بشري خدمتونه او وسلو جوړونې ته بودیجه برابر کړي. استرالیا کې د 19 هیوادونو ترمنځ ګډ تمرینات پیل شول. د الجزیره تلویزیون راپور له مخې استرالیا کې د 19 هیوادونو ترمنځ د ټالیزمین سیبر په نوم ګډ پوځي تمرینات پیل شول چې 3 اونۍ به دوام وکړي. د راپور له مخې سږکال په دغو تمریناتو کې د 19 هیوادونو له 15,000 څخه زیاتو دفاعي امنیتي ځواکونو ګډون کړی چې د کوربه هیواد په ګډون امریکا، کاناډا، فیجي، فرانسه، جرمني، هند، اندونیزیا، جاپان، هالند، نیوزیلینډ، ناروې، فیلیپین، سویلي کوریا، سنګاپور، تایلند، ټونګا او انګلستان یې ګډونوال دي. ټالیزمین سیبر په 2005 کال کې د متحده ایالاتو او استرالیا ترمنځ د 2 کلن ګډ تمرین په توګه پیل شول چې له هغه راهیسې د ګڼو هیوادونو د پوځیانو له لوري ترسره کیږي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.